زمونږه د پښتو فلم سره اسیم لکه د میرنۍ مور والا سلوک کیږي هغه که ته نن سبا سوچ وکړې نو زما خیال دی په پاکستان کې که فلم جوړیږي نو صرف د پښتو په ژبه کې جوړیږي د پنجابي نشته د اردو مغه بس فارمیلیټي ده څه داسې خاص دغه نشته یوازې یو پښتو فلم دی چې هغه په پاکستان انډسټرۍ کې جوړیږي او خلک راځي او خلک یې ګوري نو دا زمونږه انډسټرۍ سره دلته کې زموږ کوم د غټو کورسو باندې چې کم ناسي هغوی ته هم د دې شیزونو احساس نشته دا ټوټل یعنې د دوی اړو ذهن کې دا نشته چې را زموږ پښتانه فنکاران دي زموږ دا پښتانه دومره محنت کوي چې د یو ژبې فلم نه جوړېږي او د پښتو فلم جوړېږي چې یاره دوی له موږ لږ سپورټ ورکړو دوی ته موږ څه په ښه سترګه وګورو نو داسې ماته نه ښکاري دی بس صرف هغه تنقید دپاره تکړه دي چې موږ په پښتو فلم تنقید څنګه وکړو موږ د پښتو اکټر باندې تنقید وکړو موږ ډایرکټر باندې تنقید وکړو موږ اکټر باندې تنقید وکړو دا تنقید هم موږ منو خو تنقید برای اصلاح ایوارډ چې کم دی نو زموږ ایوارډ زموږ د عوام دی کم چې راځي او زموږ دا فلمونه په باران کې هم ګوري په ګرمۍ کې هم ګوري په یخنۍ کې هم ګوري نو موږ ته د دې ایوارډونو ضرورت هم نشته خو بهرحال زه به بیا هم دا ووایم چې دا زموږ پښتنو ته په ښه نظر نه ګوري نو دا بده خبره ده نو زه بیا ګورنمنټ ته هم دا دغه کوم چې هغوی د پښتو فلم ته توجه ورکړي او زموږ چې کومو ښارونو کې سینماګانې روانې شوي دي نو هیله پکار چې په دې ښارونو کې دوباره سینماګانې جوړ کړي نو زما انشاءالله یعنې زه دا ډېر اعتماد سره وایم که دا سینماګانې جوړ شي نو د پښتو فلم به په دنیا کې انټرنیشنل فلم انشاءالله نو بیا د پښتو د ایوارډونو څه چې پښتو په پاکستان کې اے کلاس پکار دی پښتانه ورې د ځمکې خلک نه دي دغه ستوره له یو بل اسمان پکار دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو دا وخت زما حسن کې یو سوپر سټار فلم سټار هیڅ صاحب ډېره مننه کوم د ټیم نه راکولو بل دا د هغوی فلم چې موږ چېرته خانې چې د فقیرې هغه یو سوپر هټ لاړ که وګورو په دې اختر باندې دوی په دې مقابله کې ډېر زیات فلمونه پېښور زما د یار دشمنو بندیوانه خو په دې چېرته خانې چې د فقیرې په دې والا به سره خبرې کوو شهید صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه حال دی طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک ټول اول خو تاسو له په دې فلم باندې مبارکباد درکوم مهرباني خوشحاله اوسئ دا بس د مور پلار او زمونږ د کتونکو او د یارانو دوستانو دواګانې دي او زه د خپلو کتونکو او د خپلو یارانو دوستانو خاص کر موږ سره چې کوم په دې کې میډیا شرکت کړی لکه زمونږ دا کومې چینلې چې دي نو زه د دوی هم ډېره شکریا ادا کوم او بیا زموږ یو عبدالله شاه بغدادي صاحب د هغه هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی موږ سره په دې کې ډېره مرسته وکړه او زموږ فلم ډېره ښه پبلیکسیټي ورکړه نو زه د ټولو شکریا ادا کوم او زه د عوام هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی دا فلم وکتو او د هغوی ډېر زیات خوښ شو نو زموږ به انشاءالله راتلونکي وخت کې هم دا کوشش وي چې موږ د دې نه هم ښه کار وکړو او د دې نه هم ښه فلم جوړ فلم بالکل هغوی بیا حمایت کوي خو دا راتلونکي ستاسو د فلم را روان دی او بالکل انشاءالله موږ غټ اختر دپاره خپل پروجیکټ شروع کړی کهاني شروع کړی دا میوزیک هم تقریبا شروع کېدو والا دی نو انشاءالله ډېر ژر به دا شوټینګونه هم شروع شي که خیر وي او کوشش به هم دی چې موږ د دې نه ښه فلم جوړ کړی شو شاید صاحب که بل وګورو موږ نو د صدارتي ایوارډ تاسو مطلب حقدار یې ولې نه میلاویږي یاره د ولې خو را سره جواب نشته ځکه چې کېدای شي دلته کې د میرټ هم لږ څه کمې وي د ګورنمنټ د میرټ هم پته نشته بیا زمونږ چې کوم زمونږ د پښتو فلم سره اسیم لکه د میرنۍ مور والا سلوک کیږي هغه که ته نن سبا سوچ وکړې نو زما خیال دی په پاکستان کې فلم جوړېږي نو صرف د پښتو په ژبه کې جوړېږي د پنجابي نشته د اردو مغه بس فارمیلیټي ده څه داسې خاص دغه نشته یوازې یو پښتو فلم دی چې هغه
په پاکستان انډسټری کې جوړیږي او خلک راځي او خلک یې ګوري. نو دا زمونږ انډسټری سره د پښتو فلم انډسټری سره د پښتو فلم سره د پښتنو سره دا یو زما خیال دی چې ذاتیات دی یا ورته ښه نه ګوري. نو زه بل زمونږ چې کوم دلته کې زمونږ کوم دا غټو غټو کورسو باندې چې کوم ناسي هغوی ته هم د دې شیزونو احساس نشته. دا ټوټل یعنې د دوی اړو ذهن کې دا نشته چې را زمونږ پښتانه فنکاران دي، زمونږ دا پښتانه دومره محنت کوي چې د یو ژبې فلم نه جوړېږي او د پښتو فلم جوړېږي چې را دی له مونږ لږ سپورټ ورکړو، دی ته مونږ څه په ښه سترګه وګورو. نو داسې ما ته نه ښکاري دی بس صرف هغه تنقید دپاره تکړه دي چې مونږ په پښتو فلم تنقید څنګه وکړو، مونږ د پښتو اکټر باندې تنقید وکړو، مونږ ډایرکټر باندې تنقید وکړو، مونږ اکټر باندې تنقید وکړو. دا تنقید هم مونږ منو خو تنقید برای اصلاح هغه دې خلکو کې نشته. نو زمونږ اوس دې ګورنمنټ ته هم خواست دی چې هغه د پښتو فلم طرف ته توجه وکړي او هغوی له پکار د پښتو دپاره ایوارډ چې کوم دی نو زمونږ ایوارډ زمونږ د عوام دی کوم چې راځي او زمونږ دا فلمونه په باران کې هم ګوري، په ګرمۍ کې هم ګوري، په یخنۍ کې هم ګوري. نو موږ ته د دې ایوارډونو څه ضرورت هم نشته. خو بهرحال زه به بیا هم دا ووایم چې دا زمونږ پښتنو ته په ښه نظر نه ګوري. نو دا بده خبره ده. نو زه بیا ګورنمنټ ته هم دا دغه کوم چې هغوی د پښتو فلم ته توجه ورکړي او زمونږ چې کومو ښارونو کې سینماګانې روانې شوي دي نو هغوی له پکار چې په دې ښارونو کې دوباره سینماګانې جوړ کړي. نو زما انشاءالله یعنې زه دا ډېر اعتماد سره وایم که دا سینماګانې جوړ شي نو د پښتو فلم به په دنیا کې انټرنیشنل فلم بل انشاءالله. ته مردان کې چې کوم سینماګانې څه مطلب له ولو چلېدې او بیا مطلب ډایرکټ بند شوي څه وجه کې ده؟ نو بس والله دا اوس څه نشو ویلی د ګورنمنټ پالیسۍ دي، د ګورنمنټ په خبرو والله نه پوهېږو. کله یې کولو کې خلک کروڑونو روپیا ولګي او دی بیا بندي کړي. نو بس په دې نه پوهېږو چې دا څنګه ادارې دي زمونږ دا څنګه کارونه کېږي. په دې زه اکثر سوچ کوم. خو بهرحال بیا مونږ د خپلو ادارو نه او د خپلو حکومتونو نه امید ساتو چې هغوی به یو ورځ انشاءالله پښتو فلم انډسټرۍ ته توجه ورکوي او دا به انشاءالله ډېره مخکې ځي. ځکه چې په یو ژبه کې فلم دې وخت کې نه جوړېږي، صرف په پښتو کې جوړېږي. نو که دې ټکي ته هم دی وکته نو بیا د پښتو د ایوارډونو څه چې پښتو په پاکستان کې A کلاس پکار دی.